ولید پلار ډیر وجړل بچیا ته ډیره موده به تا پسې جوړېږي بچیا مور دې د پسې ډیره جاړي بچیا رونه دې زلمی شوي دی هغه ټول تا یادې چې زید څه شو اده پسې ټول خبر زیدا ته به ما سره عزیز ستا بابا یې مها دا دې رور دی ښه زیدا دا دې ماما دی ښه مونږ سره به ځې ښه زیدا نبی علیه السلام یو روپۍ نالم خو دنه به تپوس کوئ که دې سره خوشحالي بوځئ خو که نه خوشحاله بیا به زما خوانه نه بوځئ که ما سره خوشحاله پلار زید ته ګوري زیدا ما سره به ځې که نه ستا ابو یما زید ورته وایي پلاره ته مې وپېژندې چې ته زما ابو یې بس ما ته یاد شو ته زما بابا یې خو پلاره زه تا سره نشم زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نشم ما به نه بوځئ زه نه ځم تاسو سره ما نبی علیه السلام نه جدا کېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ وی ځان له یوازې کېنوئ خبرې ورسره مطمئن یې کړئ چې نبی علیه السلام ته لاړ دې زید ته پلار وایي زیدا ګوره ته نه پوهېږې ته سوچ نه کوې ته غلام یې دلته ته خو دلته غلام یې او زه چې تا بوځم زیده ته به ازاد یې خلق غلامی ادی کو ازادی ادی دلته ته غلام یو زه چې زو کلي ته دې بوځم مور دې یادېږي رونه دې زلمي شوي دي زیده تا یادې هلته به ته ازاد یې او دلته ته غلام یې زید ورته وایي ټیک ته چې زه غلام یم تاسو به ما هلته د ازادۍ ژوند نه بوځئ خو تاسو دې ته نه ګورئ چې زه دلته د چا غلام یم زه غلام د محمد رسول الله یم زه د امام الانبیا غلام نه یم زه د نبی علیه السلام غلام په نوم یادېږم ما به نه بوځئ زه تاسو سره نه ځم زه دا فیصله کوم چې زه نبی علیه السلام اخلم او تاسو نه اخلم صحابو حقیقت کې د الله رسول پیژندلی حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و نو صحابو آخرت واغستو دنیا قربان کړله دې آیات مبارکه کې رب العالمین د هغې دوو کسانو مثال ذکر کوي چې دوه دوستان وو یو مشرک بل مسلمان د یو ډیر باغونه و د بل صرف راغله اخر کې د هغه باغونه ارسه لاړل نو دا دې آیاتونو مبارکو کې دې مثال کې مسلمانانو ته تسلی ده چې مسلمانان مطمئن شي او کفارو ته د دنیا بی ثباتی ذکر کوي چې په دنیا باندې ډمک وضرب لهم مثل الرجلین بیان کدی ته مثال د دوو سرو جعلنا لاحدهما جنتین چې ورکړیو مونږ یو کس د دې دواړو ته جنتین باغونه ورته ورکړي دوه باغونه ورته ورکړي من اعناب د انګورو باغونه وحففناهما بنهر او چاپیره ته مونږ شپول کړو بنخل د کجورو باغونه د انګورو شپول تینه د کجورو داسې نعمت وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولی مونږ د دې دواړو په منځ کې فصل د انګورو باغونه دي او شپول ته د کجورو دی او په منځ کې فصلونه ولاړ داسې باغونه کلتا الجنتین او دا دواړه باغونه آتت اکلها چې وراوړه به ورکوله به یې میوه خپله ولم تغلب منه شیئا او نه به یې کمو په دې کې څه عجیبه خبره دا وه چې هر کال به باغ پوره